د ساوث افریقا د لوبډلې یو بالر څنګه په یوه لوبه کې 15 ویکټې واخیستې. دا بالر څوک ده، د ساوث افریقا لپاره څومره لوبې کړې دي، په اړه یې موږ دلته معلومات درکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو، که چیرته غواړئ د او دې ته ورته نور خوندور او جالب معلومات واورئ، نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، تر څو تر هر چا وړاندې زموږ معلومات تاسو ته تر ټولو وړاندې در ورسیږي. د سویلي افریقا یو بالر په یوه انینګز کې 10 واړه ویکټې واخیستې. سین وایټ هیټ په نامه یو سویلي افریقایي وروتو پاچونکي د سویلي افریقا په فارس کلاس سیالیو یوه پاڼۍ کې 10 ویکټې ترلاسه کړې. سین وایټ هیټ په نامه یو سویلي افریقایي وروتو پاچونکي د سویلي افریقا په فارس کلاس سیالیو کې په یوه پاڼۍ کې 10 واړه ویکټې ترلاسه کړې. نوموړي وروتو پاچونکي چې د ساوث ویسټرن ډریسټ لوبډلې سره لوبیږي، د ایسټرن سټروم لوبډلې په وړاندې په 12.1 اوور کې د 6 منډو په ورکولو سره 10 واړه لوبغاړي آوټ کړل. نوموړي 2 لوبغاړي په بولډ آوټ، 3 په ایل بي ډبلیو، 4 په کیچ او 1 په کټن کیچ یا په خپله کیچ کړ. له دې وړاندې په لومړي انینګز کې هم د 4 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځولي وو، چې ټول ټال په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي کیږي. وایټ هیډ په دې سره د ساوث افریقا کرکټ د فارس کلاس سیالیو په تاریخ کې 2م لوبغاړی شو چې داسې کارنامه ترسره کوي. له دې وړاندې په 1906 میلادي کال کې بریټ والجر په نامه یو وروتو پاچونکي د 26 منډو په بدل کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. وایټ هیډ د دې ترڅنګ په توپوهنه کې 66 او 49 منډې هم جوړې کړې وې. وایټ هیډ په 2014 کال کې د بنگلادیش په کوربتوب د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې هم د ساوث افریقا د 19 کلنو لوبډلې استازیتوب کړی و.